اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. منګه تمرینونو ته رسیدلی. لومړی تمرین انشاءالله اسانه ده، هغه تاسو ځان سره ولولئ. همدارنګه دویم تمرین هم اسانه ده، نو دا تمرین به ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. التدریب الثانی، دویم تمرین. مونږ ته کلمات راکړي دي، بیا درې کلمې دی خوا راکړي، یوه کلمه دی خوا ده. نو مونږ ته وایي چې د صحیح کلمې نه حلقه تا وکړئ. یعنی دا یجري په لومړي مثال کې چې ده په د دریو کې کم ځای کې ده، هر ځای کې هغې نه حلقه تا وکړئ. یجري معنا ځي یا روانیږي. یمشي، یجري، یقف. ګوره دویم ده، نو مونږ به دویم یجري نه به کړی تا وکړو. دویم ترازو یسعدو، خیږي. نو دا کلمه کم ځای کې ده؟ ینزلو، یجلسو، یسعدو. ینزلو پریوزي، یجلسو کینی، یسعدو خیږي. نو اخرنی یسعدو ده، دې نه به کړی تا وکړئ. یتوضعو، یرکعو رکوع کوي، یسجدو سجده کوي، یتوضعو اودس کوي. نو اخري نه به کړی یا حلقه تا وکړئ. یاکلو، یشربو سکی، یاکلو خوري، یسبحو تسبیح وی. نو کم یو صحیح ده؟ دویم صحیح ده. دویم نه به حلقه تا وکړئ. همداسې نور مثالونه هم تاسو خپله حل کړئ. راځو بلې صفحې ته، بل تمرین ته راځو. التدریب الثالث، دریم تمرین. یجري زی، یجلسو، یجري، یجلسو او یخرجو. دې کې درته وایي کم یو صحیح ده، نو تاسو چې کم یو صحیح نو هغې نه به حلقه تا وکړئ، لکه پخواني مثال غوندې ده. نو دلته دریم صحیح ده، یو دوه درې، یجلسو، یجري، دریم صحیح ده. نو دریم نه به تاسو حلقه تا وکړئ. همداسې یرکعو رکوع کوي، یضحکو خندا کوي، یغلقو بندوي. نو هر یو چې صحیح و هغې نه به تاسې حلقه یا کړی څه کوئ؟ تا وکړئ. التدریب الرابع، څلورم تمرین. د زی استعمال ده، همدارنګه د نون استعمال ده. نو زی څه رقم لیکل کیږي مثلا په کلمه کې، او لوستل کیږي څه رقم. مثلا خبزن ډوډۍ، موزن کیلې، جزرن زردکې، جزارن قصاب. نون دلته د نون استعمال ده. نافذتن کړکۍ، نقودن پیسې، صندوقن صندوق، شاحنتن شاحنتن باروړونکی موټر. نون دلته په لومړي سر کې راغلی چې زور څنګه اخلي، صحیح، بیا پیښ څنګه اخلي، همدارنګه سکون څنګه اخلي، همدارنګه زور څنګه اخلي. د ټولو استعمال تاسو ته ښودلی. ښې ته راځو. خریطتن نقشه، اخضرن شین، خبزن ډوډۍ، خیارن بادرنګ. همدارنګه د ښې استعمال ده چې مثلا ښې زور کله اخلي، همدارنګه سکون یا غړوندی کله اخلي، همدارنګه پیښ کله اخلي، همدارنګه زیر کله اخلي. نو د دې استعمال د ډېر اسانه ده. التدریب الخامس، پنځم تمرین. د جیم او شین ترمنځ د دوه حرفونو استعمال ده او تلفظ ده. جدیدن، جدیدن، او دې خوا ورپسې ده شدیدن، شدیدن، جمالن، جمالن، دی خوا شمالن، شمالن، الجهرن، الشهرن، عرج، عرش، جدتن، شدتن، جرى، شرى، حجر، حشر. التدریب السادس، شپږم تمرین. اصفرن، اشارتن، ارزن. اصفر خو مخکې موږ ویلی و چې زیړ ته وایي، اشارې ته ارزن وریجو ته وایي. نو دلته اصفر الف په اصفر کې اول راغلی، په اشاره کې هم اول راغلی، خو زیر اخیستی، په اصفر کې زور اخیستی، همدارنګه په ارز کې پیښ یا پیښ اخیستی ده. نو د دې استعمال تاسو ته ښیي. التدریب السابع، اووم تمرین. اصفرن، یاکلن، یقرأ. د الف استعمال ښیي په اول سر د جمله کې څنګه راځي، په منځ کې څنګه راځي، او همدارنګه په اخر کې څنګه راځي. ډېر اسانه مثالونه دي. التدریب الثامن، اتم تمرین. بکرن یفتح الباب، یفتح الباب. بکرن وای دروازه خلاصوي، اوس لګیا د دروازه خلاصوي. دویم ترازو. بکرن یغلق النافذه، بکر څه کوي؟ کړکۍ بندوي. بکرن یقف فوق الکرسی، بکر چې دا له پاسه دی کرسی کینی. بکرن یجلس علی الکرسی، او بکر څنګه کوي؟ کینی په کرسی باندې. بکرن
بکر یقف فوق الکرسی، یقف معنا دریږي لپاسه د کرسی، او یجلس معنا کینی. بکر یکتب علی السبوره، بکر څنګه کوي په تخته باندې لیکل کوي. او بکر یقرأ الکتاب، بکر کتاب لولي. بکر یکتب فی کراسه، بکر لیکل کوي په کتابچه کې. بکر یجری، بکر روانیږي. بکر یکبر، بکر تکبیر وی. بکر یسجد، بکر سجده کوي. بکر یرکع، بکر رکوع کوي. بکر یسبح، بکر تسبیح وی. التدریب تاسو ته وی چې دغه ولیکي اخضر احمر، نو تاسو به د لاندې کلمات څه کوي لیکي. او دا زمونږ د نن ورځې درس په پاک او مهربان الله مسپارم. پاک الله مو مل شه.